اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخیر علی خویندو کشرانو مشرانو درنو میلمنو زه تاسو ته په خیر راغلی وایم د زړه د کومې نه موږ چې نن راټول شوي یو تاسو ټولو ته پته ده چې په موږ باندې همیشه چې دغه طرف ته څوک تېروځي وایي راشه دا پښتون راته په لار کې ناست دی دله خو یو څپېړه ورکړه د خدای دپاره هر یو تن موږ په څپېړو وهي هر یو تن د دنیا چې څومره تاریخ واخلې نه زمونږ وینه د خپل مقصد دپاره تویوي څوک د کمونیزم په نوم څوک د اسلام په نوم څوک د کپیټالیزم په نوم څوک د خپل د جیب دپاره او څوک د بل چا د غلامۍ دپاره چې یاره زه خو غلام یم راشه چې دوی هم غلامان پاتې په دې باندې موږ ټول پوه شو چې یاره په موږ باندې همیشه جنګونه چې راځي د بل چا یوه ایجنډا یي چې هغه عملي کولو دپاره په موږ باندې جنګونه راځي او زموږ یو څو کسان مشران وی که ملیان وی که اسلامیزم وی که هر څوک چې وی دغه نه کومه خو هغوی زموږ وینې ښه په ارزان قیمت خرڅې کړي چې د پښتون د وینې قیمت نن سبا چې دی د سره نشته موږ همیشه دا سوچ کوو چې موږ یو غیرتمند موږ یو تکړه قوم یو او تکړه زمونږ تاریخ ژوندی دی زمونږ نیکونو بادریانې کړي دي زمونږ دا چل دی دا چل دی دا چل دی ډېرې خبرې ځان ته کوو خو هېڅکلې مونږ په عین کې نه ګورو چې ما د دې ملک دپاره څه وکړو او ما د دې قوم دپاره څه وکړو که چېرې هر یو تن مونږ ځان ته عین کې وګورو چې د دې خاورې دپاره د دې مظلوم قوم دپاره چې د هر چا نه څپېړې وهي څپېړې زموږ تمبئ او موږ ورته ګورو او وینې تویېږي او جاړو او پردي جنګونه زموږ خاورې ته راځي او په هغې کې یو څو تنه تجارت کوي او نور خرابېږي او راتلونکی نسل خرابېږي په هر یو جنګ کې په هر یو موقع باندې موږ 50 کاله 80 کاله 100 کاله وروستی ځو د دې نور دنیا نه په وسني جنګ کې کوم چې د بل چا جنګ و هغې چې زموږ خاورې له راوړ فایدې ته چا اوچتې کړې یو څو کسانو ته اوچتې کړې یو څو حکومتونو ته اوچتې کړې یوروپا ته اوچتې کړې امریکې ته اوچتې کړې پاکستان ته اوچتې کړې د روس د تباه کولو دپاره خو وینې د چا وبېدې وینې زمونږ او د نن ورځې پورې مونږ په هغې باندې وسه پورې اتفاق ونه کړو چې دا وینه چې دا زمونږ په سازش بېدلې ده او که نه د څه مقصد دپاره بېدلې ده زمونږ وینه همیشه په سازش کې بېدلې ده د مقصد دپاره د ملک دپاره هېڅکلې زمونږ وینه ونه بېده که چېرې یو ځل مونږ د ځان سره دا واده وکړو چې راځئ یو شو راځئ یو موټی شو راځئ چې په دې جغرافیه کې کم قومونه ژوند کوي که ازبک دی تاجک دی هزاره دی پښتون دی انکی دی کوستانی دی پشین دی هر څوک چې دی هغه د دې ملک او د دې خاورې ایسېدونکی دی او بچی دی او موږ یو وروڼه یو او د دې ملک د ابادۍ دپاره کار به وکړو نه نه چې د یو څو ملکانانو دپاره یو څو د جنګ فیوډالانو دپاره یا د یو څو کمانډرانو دپاره خپلې وینې بیا بیا تویو او هیڅ لاسته نه راوړو زمونږ ملک ډېر څیزونو ته ضرورت لري زمونږ ملک چې دی مونږ ناپوه یو زمونږ کې تعلیم نشته په مونږ کې داسې لیډران پیدا نه شو چې هغه د سبا سوچو کې خو هر یو تن چې راپاسي نه هغه د کرسۍ سوچ کوي چې د کرسۍ ته به څنګه رسم زمونږ لیډران چې دی هغه صرف د کرسۍ شوي دي زمونږ لیډر چې دی هغه لیډر پاتې نه شو هغه کسان نشته چې موږ په اعتبار وکړو
خو ولې دا خو زمونږ ګناه نه دی. مونږ خو هر چا پسې منډې وهو ځکه چې مونږ خو غریبه مظلوم خلک یو. مونږ خو هر چا ته ګورو چې یاره دی به مونږ مخ پړوان باندې بوځي. خو نه، یو تن د حقیقت آواز نه اوچتوي. هر یو تن د خوبونو او د اعلانونو په دې ورپسې دی. وایي چې ماله به څه راکړي. دا قوم خو وایي چې د اصل 200 زما ملګري دي چې زه څه ورته یم هغه کوي، دی خو نه پوهېږي. ملا صاحب ځان له وایي په منبر باندې ودرېږي، ملک صاحب ځان له وایي، سیاست ځان له وایي. هر یو تن خپل ځان ته ګوري چې زما حصه به پکې سوی. خو د چا په وینه؟ زمونږ په وینه. ما خپل ځاني خدا سوچ کړی چې نن نه په کوزه خوا کې نه په بره خوا کې د دې اواز څوک اوچتوي چې په کوزه خوا کې کم افغانان دي، کم چې هغلته کې پیدا شوي دي، کم چې هغلته کې مکتبونو ته تللي دي، د هغوی سره چې کم ظلم ذاتی کېږي د هغې دپاره اواز ولې نه اوچتوي؟ د هندوستان نه د اسلام په نوم باندې یو سړی راشي، زه ورته یم دا مسلمان رور مې دی، دی ته دلته کې پناه ورکوي او دله پوره پوره حقوق ورکوي. د بنګلادیش نه خلک راشي وایي دا د بنګال نه راغلي دي، دوی زموږ سره په جنګ کې مرسته کړې وه، دوی دلته کې د اوسېدلو حق ورکوي. د کشمیر نه خلک راشي، د جموں کشمیر نه وایي دا راغلي دي. جموں کشمیر والا مخکې زمونږ سره اعلان کړی چې موږ به د دوی سره د دوی په دې خاوره باندې حق دی، دوی له حق ورکوي. خو زما خپل پښتون چې زما خاورې له راغی او دلته کې پیدا شو، دلته کې لوی شو، نو د ده په دې خاوره باندې حق نشته دی وشړی؟ نه. زه دا نه ویم چې ټول پښتانه ښه دي. که په دې کې چا جرم کړی سزا وله ورکوي، پانسي کوي، جیل ته یې واچوئ، وطن ته یې واپس کوئ. خو هغه ظلم مه کوئ چې کوم ماشوم خپل کلی نه دی لیدلی او ټول عمر یې دلته کې په مدرسه کې سبق یا په سکول کې سبق ویل دی او دلته کې پیدا شوی دی او خپل کلی په طرف نه لیدلی او موږ ورته چپ ګورو، زموږ مشران ورته چپ ګوري، که د برې خوا دي که د کوزې خوا دي، او په دوی پسې لوړ راغستی په بېعزته کوي او موږ ورته ګورو او هېڅ غږ نه کوو. نه، راځئ ملګرو، نن دا خپل یو عهد کو چې موږ ته کم یو خنډ اول راځي د هغه خنډ مبارزه به کوو، نه چې هوایي مبارزې شروع کوو. موږ ته چې کم دیوال مخې ته راځي چې هغه پښتون ورستی کوي، هغه پښتون تباه کوي، هغه پښتون شاته وي، د هغې اواز به اول اوچتوو. موږ ته قبایلي سیمې جوړې شوي دي. زه پخپله د کوزې خوا یم، د سوات. مونږ ته په کور کې وایي چې د ماسخوتن د 9 بجو نه به اخوا د سخاکوټ باندې نه ځې. ولې نه ځې؟ وایي ایجنسي ده چې څوک دې وتښتوي نو وایي واپس په کور ته وایي راوستل د ګراني. مونږ یې په هر ځای کې تقسیم کړي یو. که دې خوا د پېښور نه 2 کیلومتره ځي وایي قبایلي دی، زمونږ د ملګري نه یې موټر وتښتو، مونږ ورپسې لاړو چې موټر یې وتښتولی دی، جلیل نوم یې دی. هغه ملک را پسې راغی وایي چې په دې کې زما تاوان دی، په دې باندې خو زما 80,000 روپۍ لګېدل دي. نو دا قبایلي دا کرښې هم زم د تقسیم دپاره دي. د افغانستان دا کرښه هم د تقسیم دپاره ده. خو زه که پرولټونګ وس د افغانستان دی، موږ په پاکستان کې ژوند کوو، افغانستان دی دا یو شانتې قوم دی، دا په ډانګونو باندې جدا کېږي نه، زمونږ کلچر یو دی. زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ تاریخ یو دی، زمونږ ښه بده یوه ده او زمونږ عزت او بېعزتي یوه ده. ملګرو، پردي جنګونه به خپل میدان له نه راوړو چې نور خلک ته استفادې وکړي. په اسلام باندې دې مونږ هم څوک نه غولی، ځکه چې مونږ ښه مسلمانان یو، مونږ په خدای یقین لرو، په رسول یقین لرو، منځونه کوو، روژې نیسو. په یو قوم کې ماته داسې منګزار او روژتیان قوم وښیه لکه پښتون چې دی.
د قرآن شریف په ختم باندې مونږ فخر کوو، خیراتونه پې کوو. په حج باندې مونږ فخر کوو، دروازې ورته جوړو چې څوک حج وکړي واپس راځي. دوی مونږ ته اسلام ښیي؟ نه، دوی خپل جیبونو ته اسلام ښیي. نو د اسلام په دې ټیکهدارانو کوم چې د کرسۍ سیاست په اسلام کې راولي، هغه چې دی صرف د جیب دپاره کوي. په هغې باندې ځان مه غولوئ. په هغه کسانو باندې هم ځان مه غولوئ چې څوک کوم د کلي ملک ته وایي چې ته خو ما پسې شه، تاله به دا دغه وشي، خو چې سبا له د کوڅې نه دغې نه بیا وایي چې 10 بورې خو راته دې کوڅې ته منظوري شوي دي، راشه د دې 10 بورو نه 8 بورې خپل دې دیرې ته څنګه نه باسم. هغه ته خپل دا دیره افغانستان ښکاري، هغه ته دغه لار افغانستان نه ښکاري، هغه ته خپله لښتې افغانستان نه ښکاري، ولا نه ښکاري. هغه ته خپله دیره، خپل کور، دا ورته افغانستان ښکاري. دغه شان دي که کوزې خوا دي او که برې خوا دي، هم دغه حساب روان دی. ملګرو یو شی زمونږ په یو کېدو کې ګټه ده. مونږ چې تر څو پورې زه خو په دې یقین باندې رسېدلی یم چې زمونږ وحدت نه او مونږ یو موټی نه یو، نه همیشه انګریزانو مونږ ښه ډبولي یو. دا غلط فهمي هم لر کوي چې مونږ انګریز له شکست ورکړلی، انګریز مونږ له شکست راکړلی. او انګریز لاله دومره غټ شکست راکړلی چې دا 100 کاله وشو چې هغه کرښه زمونږ په سینه پرته ده، خو مونږ لر نه کړی شوه. دلته کې مونږ ځان له دغه جوړ کړلی چې مونږ انګریز له شکست ورکړلی. نه، وسني وخت کې که مونږ ووایو نو روس مونږ له شکست راکړو او امریکې. یو پکې ځان ته ایټم بم جوړ کو چې هغه زمونږ د وینې قیمت ایټم بم جوړول لګولو، چې زه به خو دا ټریننګ دې خلکو له ورکوم، دوی زما ځمکه استعمالولی شي، خو چې زه ایټم بم جوړوم نو تاسو به راته څه نه وایئ. زمونږ د وینې قیمت صرف ایټم بم و. هغه خپل هدف ته ځان ورسو. بل بدل یې د روس نه اخیستو چې په 1971 کې ورته د سمندر لار نیولې وه، فوج یې اخوا نه پرېښودو. دغه 2 څیزونه وو. خو دا مونږ په څه کې دا وینې زمونږ تویې شوې، دا د چې په کومه خوشحالۍ کې تویې شوې، دا د صرف د یو څو کسانو د لالچ د وجې نه چې هغه نن سبا هغه امیرترین پښتون یا افغان یا ازبک یا تاجک یا هزاره په ټولو کې شته هغه کسان په کوزه خوا کې بره خوا کې چې هغه زمونږ په وینو باندې لاړ اسمان ته خواته، هغوی ته سبا له زمونږ دا وینه هم څه قیمت نه لري. چې پرون یې ورته نه لرو ده، نه سبا له به ورته څه ولري. خو خپل ځان یو کوي، اتفاق پیدا کوي. لر کې ازبک دی که تاجک دی که هزاره دی که پښتون دی، دا لر کې زمونږ خاوره لاول ده، زمونږ اقتصاد لاول دی. اقتصاد چې زمونږ مضبوط شو، مونږ کې په قلار تیار راغله، دا جنګ جګړه رانه لاړه، دا ټوله دنیا د لاندې خوا دا به هم چغې وباسي چې زه افغان یم، بل به وایي چې زه افغان یم، بل به وایي چې زه افغان یم. زما ډېر درانه ملګري راغلي دي د افغانستان نه، د انګلینډ نه. زمونږ ضیاءالدین یوسفزی صاحب هم راغلی دی، تاسو به یې پېژنئ یا به نه پېژنئ. د ملال یوسفزی والد صاحب دی، هغه هم راغلی دی. زه یوه خبره کوم چې مونږ انوایټ کړې وه، ملاله یوسفزی مونږ انوایټ کړې وه، خو دا خبره به درته د هغوی والد صاحب په خپله وکړي چې هغه په څه وجه باندې پاتې شوه، څه دغه وجوهاتو. امید بل ځل به راشي، ځکه چې زه خپل ځاني باندې په یو پښتنه جنۍ ده، که خلک هر څنګه خبرې کوئ یا که نه کوئ، خو زه پې فخر کوم چې په پښتون کې لا اولني ځل باندې یو ماشومه پیدا شوه او یو نوبل پرایز واخیسته. د ډېرو ملایانو په سترګو کې دا اوس هم نه ځلېږي، کله یوه ډرامه جوړوي کله بله، چې یو پښتون نوبل پرایز ولې واخیستو. یا د خدای ظالمانانو خوشحاله شئ چې یو پښتون یو ماشومه، پاکه ماشومه چې نه په سیاست کې لاس لرودو او نه په بل څه کې، او هغې واخیستو. په دې باندې خو شکر ویستل پکار دي، په دې باندې خو خوشحالي کول پکار دي چې دا ورته نه شو ویلی چې دا ورته په رشوت میلاو شو،
که دا ورته په سیاست میلاو شو دا خو نه شو ویلی نو په دې باندې شکر ویستل پکار دي. زه د ټولو ملګرو نه بخښنه ادا کوم چې تاسو دلته کې راغلی او انشاءالله تعالی دا ځلان صاحب دلې او امیر خیل صاحب دلې او یوسفزي صاحب دلې او زمونږ صدر صاحب دلې او وکیل صاحب دلې چې راغلي دي دوی چې تاسو ته خبرې وکړي هغه به نورې ښکلې خبرې او نورې درنې خبرې به او امید لرم چې تاسو د دې پروګرام پوره خوند واخلئ. والسلام.